غر صاحب اجازت ته واده لږ ته مبارکي وایم شعرونه دي چې نه زه نه ماتوم سر پکاڼو نه زه نه ماتوم سر پکاڼو دا خو به ظلم وي د غر پکاڼو د مسافر انا مې ماته نه کړه قصدن مې پرېښود څادر پکاڼو شهید شوي ارمانونه مې خوږېږي غاړه رانه کړې زخمونه مې خوږېږي نه کنه خنداره لخنه ده لا تازه دي پرهرونه مې خوږېږي درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي بلکل ونه پوښتئ ړندونه د رڼا فضیلت بلکل ونه پوښتئ ړندونه د رڼا فضیلت تیاره خبر ده په دې راز چې ډیوه څه ته وایي د تاپوړۍ محتاجي سوي موږ نه یو خبر څوک دې اوتر نه تپوس وکړي چې خپه څه ته وایي د تاپوړۍ محتاجي سوي موږ نه یو خبر څوک دې اوتر نه تپوس وکړي چې خپه څه ته وایي او ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چریندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي او د شهید ارمان مزار مخې له راغې سپینه ږیره باندې یار مخې له راغې د شهید ارمان مزار مخې له راغې سپینه ږیره باندې یار مخې له راغې خودسری یو څو ټالۍ به درکومه که په لار کې چېرته دار مخې له راغې خودسری یو څو ټالۍ به درکومه که په لار کې چېرته دار مخې له راغې او د ځپلي کام جواب به تې طلب کړم مقابل کې کومې پلار مخې له راغی د ځپلي کام جواب به تې طلب کړم مقابل کې کومې پلار مخې له راغی مانا د مور وکړو چا سوال خدایا ما ورله ورکړو ستا مثال خدایا مانا د مور وکړو چا سوال خدایا ما ورله ورکړو ستا مثال خدایا ما ته راپېښه مسله ده د رنګ اے د یوسف اے د بلال خدایا ما ته راپېښه مسله ده د رنګ اے د یوسف اے د بلال خدایا د اندرون په کیفیت خبره د اندرون په کیفیت خبره مطلب څه زه څه مې مجال خدایا او دغه سړی د ونو کار نه کوي خو دروازه یې د لرګي کړې ده په هر قدم چې میخانه وه پکې ما داسې ښار کې بزرګي کړې ده او ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله ما ورته وخاندل او مور راته دعا وکړله عجیبه نه ده په خالي جیب مې سودا وکړله په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو په انتخاب باندې مې غسل د لفظونو وکړو د معذبه خلکو ښار ته مې وینا وکړله انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله انسانیت ته مې ورپېښې مسلې بیان کړې بیا مې کیسه د پښتنو د کربلا وکړله په زړه زنګ شوي خلک امن ته قایله نه شو هر څوک ما خپله خبره بارها وکړله او بیا داسې وشو چې زما سیري ګریوان ښکاره شو زما تلوار وه او صادر رانه هوا وکړله دغه یو څو ملګرو په فرمایش باندې دغه شعرونه دي ډېر اورېدلي شوي دي خو بیا د تاسو ټول ته ډالۍ وي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګ بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکي سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیسي رات به هم وهي سړی او تا پسې افسوس سوي ماتم در پسې فرض دی تا پسې د خوب سله د زخرو ګولۍ خوري سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راځي سړی
پوره غزل ووایي مواد را بار کا طلب مې د سړزۍ په څو واره لکه چای په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای هاي هاي طلب مې د سړزۍ په څو واره لکه چای په زړه مې داسې لګي خپله یاره لکه چای زه ستا راغلي خط کې لفظ لفظ ته کوزیږم خوندونه ترې ناخلم په کلاره لکه چای زه ستا راغلي خط کې لفظ لفظ ته کوزیږم خوندونه ترې ناخلم په کلاره لکه چای په مینه کې ناکامو لاسنیوی زما نه وکوي زه ورته یم په عشق کې لانګاره لکه چای هاي هاي او واحد دا یو نشه ده چې ملا ته هم جایز ده ته هم داسې روا شي یک هزاره لکه چای واحد دا یو نشه ده چې ملا ته هم جایز ده ته هم داسې روا شي یک هزاره لکه چای درمانه محبت ګورې د اوسپنې چڼې دي میلاو به داسې نشي په تیاره لکه چای مفتی صاحب یو څو شعرونه دي هغه فرمایش وکړه چې د هواګانو مستقل یاره ده د هواګانو مستقل یاره ده ډیوي ته وایه په اوقات کې اوسه او د ښایستونو کیسه خړې خاورې هغې ته وایه په اوقات کې اوسه